محترم مرګري پوښتنه کړې تعلق د زکات سره دا یو سړی د 100 لک روپۍ لري یو موټر اخلي بل موټر اخلي چې پیسې پیدا سي بل موټر اخلي او په دې باندې زکات کی کنه کیږي محترم مرګري کچیرته د اغشتون کې د اغشتو په وخت کې د تجارت نیت پکې وکي د ګټې نیت پکې وکي او اخلي او خرڅي نو بالکل په دې کې زکات شته کال چې کله پوره سو نو دیبا حساب کوي 100 لک روپۍ دي یو نیم 100 لک روپۍ دي د زکات ور کوي او کچیرته د پیسې په باندې یو د موټر د کور د نفقې د پاره اخلي د تجارت د پاره نه وي نه بیا په دغه موټرو کې زکات نه وي البته کدي موټرو باندې چې څومره روپۍ وګټلې او کال ور باندې تیر سي بیا به زکات پکې لازم وي دا هدايه شریفه دا اول جلد صفحه 195 الزکات واجبه فی عروض التجاره كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب وليس في دور السكنى وثياب البدن وأساس المنازل ودواب الركوب دام هداية أول جلد صفحة يوصلوا شبقايا تنويرهم لكلدي دویم جلد صفحه 215 کتاب الزکات نو کدا د تجارت د پاروي ګټه پکې کې یا غشتل خرڅول نو بیا زکات پکې لازم ده او کور د نفقې د پاروي بیا په دې خپل موټرو کې زکات نشته البته که په دې موټرو څومره روپۍ وګټلې او هغه باندې کال تیر سو د حاجت اصلي نه اضافه وي بیا به زکات لازم وي